ننګرهار کې د غېږ نیونې سیالۍ مسؤلین وایي چې دا سیالۍ د پهلوانۍ فدراسیون له لوري د ننګرهار، کابل او لغمان ولایتونو د 420 تنو ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې چې موخه یې د لوبغاړو هڅول او راتلونکو سیالیو ته د دوی ښه چمتو کول دي. ننګرهار، کابل او لغمان ولایتونو د 420 تنو ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ دنګل سیالۍ ترسره شوې چې یاد سیالۍ د سولې او یووالي تر عنوان لاندې د ورزشکارانو د راتلونکي سیالیو دپاره د ښه آمادګۍ په تړاو جوړ شوی و. دغه لوبې موږ په دغه خاطر اچولې چې موږ د نورستان ولایت ته سفر لرو، یعنې د هغې دپاره آمادګي نیسو. لوبغاړي هم دا سیالۍ د ځان او د خپل راتلونکي لپاره په ګټه بولي او غوښتنه کوي چې هره میاشت دې ورته دا ډول سیالۍ برابرې شي. دا سیالۍ موږ ته ډېرې ګټورې دي چې موږ راتلونکي میاشت کې مسابقې لرو په نورستان کې، نو هغې دپاره دا موږ ته ډېر رول راکوي د هغې مسابقو کې. غوښتنه مې د فدراسیون د رئیس نه دا چې هر میاشت موږ ته همداسې مسابقې ونیسو. موږ د فدراسیون دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم سهولت برابر شي، لکه څنګه چې برابر شوی نور هم پسې غواړو چې په آینده کې دغسې نوي ځوانان په لوبې برابرې کړي او دغسې خارجي هېوادونو ته ویستي پهلوانان. د غېږ نیونې د برخې ښوونکي هم دا سیالۍ د ځوانو استعدادونو د موندنې په برخه کې ګټورې بولي. زموږ د همدغې سیالیو برکت دی چې اوس موږ په افغانستان په ملي ټیم کې 2 قهرمانان لرو چې هغه معشوق او بریال دی، او همدغسې د دغه سیالیو برکت به انشاءالله چې موږ په آینده کې د افغانستان په سطح په ملي ټیم کې ډېر قهرمانان به ولرو. دا سیالۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل او جمعه ماښام پای ته ورسېدې. د یادونې ده چې په ننګرهار کې د کرکټ او فوټبال ترڅنګ د غېږ نیونې او څوک وهنې په برخه کې هم د سیالیو د پرمختګ لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوي دي.